بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس دی په ټریل بیلانس باندې، ازمایښتي بیلانس. ګوري ټریل بیلانس اصلا موږ تاسو سره قاعده داسې ده چې کله هم په بزنس کې یو ټرانزیکشن واقع کیږي نو دغه ټرانزیکشن موږ تاسو فورا راخلو او ژورنال کې ریکارډ کوو، په درست شکل ریکارډ کوو. ډیبټ او کریډټ سایت همدا ډول اکاونټونه چې کومې فکس شوي هغه تثبیتوو او دا ټرانزیکشن ځان سره ریکارډ کوو. ژورنال کې ټرانزیکشنونه عمومي ریکارډ کیږي، خو کله هم چې موږ تاسو غواړو چې هر اکاونټ یعنی ایکسپنس اکاونټ جلا کو سره، انکم جلا کو سره، سیلز جلا کو سره، بانک لون جلا کو سره، لکه دا خو موږ په ژورنال کې ټول عمومي لیکو. کله هم چې موږ تاسو غواړو هر یو اکاونټ سره جلا کو نو دوم سټپ موږ تاسو سره لیجر دی چې د طبقه بندي په لیجر کې کیږي، کلاسیفیکیشن په لیجر کې کوو. نو موږ د ژورنال نه ټول دغه ریکارډونه اخلو او مربوطه اکاونټونو ته لیجر کې پوسټ کوو. کله مو چې په لیجر کې پوسټ کړلو د لیجر څخه وروسته په دریم سټپ کې به موږ تاسو د ټریل بیلانس جوړو چې خپل دغه د حساب موثقیت چې درست روان استو که اشتباه شوی استو. ګوري ټریل بیلانس وایي همدې ته چې د لیجر نه ټول اکاونټونه راواخلي، انتقال کې د هغې د ډیبټ او کریډټ بیلانس سره او هغه راوړي ټریل بیلانس ته. نو دا موږ تاسو سره ټریل بیلانس ده چې ډیبټ او کریډټ سایت د لیجر نه د ټول اکاونټونو انتقالو او به چې کوم صحیح دی او که غلط دی. هدف د ټریل بیلانس هم دغه په ټوله کې هم دغه یوه خبره ده چې موږ تاسو ګورو چې دغه ارقام چې موږ کم لیکلي دا دقیق دی، دغه اکاونټینګ ریکارډ چې کوم موږ لیکلي کنه دقیق نه دی. یعنی د ټریل بیلانس په واسطه موږ تاسو دا تامینوو و دا مطمئنه کوو ځان چې زموږ ډیبټ سایت ایکوال دی ټو کریډټ سایت او که نه ده. که چېرته په ټریل بیلانس کې کله چې موږ د لیجر نه اکاونټونه راخلو د ډیبټ او کریډټ بیلانس سره انتقالو ټریل بیلانس ته، نو که چېرته په ټریل بیلانس کې موږ سره ډیبټ سایت ایکوال نو ټو کریډټ سایت سره، نو پوه شئ چې ستاسو حساب کې غلطي ده، تاسو بیرته مراجعه کوئ لیجر ته او د لیجر نه وروسته بیا مراجعه کوئ ژورنال ته. یا به مشکل به په لیجر کې او که په لیجر کې تاسو اشتباه نه درلود نو تاسو به مراجعه کوئ بیرته ژورنال ته. ژورنال کې خپل اشتباه پیدا کوي تر څو د ټریل بیلانس تاسو ځان سره ډیبټ او کریډټ سایت ایکوال کړئ. تر هغه چې ایکوال شوی و نو اوسېږي ژورنال یا لیجر کې ستونزه ده او ستونزه باید تاسو پیدا کړئ چې حساب تر اخره غلط مختلار نشي. سټرکچر اف ټریل بیلانس د ټریل بیلانس کې فقط هم دغه دوه کالمونه ډیر مهم دي، ډیبټ او کریډټ سایت ده. accounts are listed with their balances او ټول اکاونټونه چې د بیلانس سره ډیبټ او کریډټ سایټونو کې لیږل کیږي. ګوري یو پریکټیکل اگزامپل یا مثال هم ما دلته ورکړی. اکاونټ ټایټل به ورته ولیکئ. اکاونټ ټایټل چې هر څه وي هغه به تاسو ورته مشخص کړئ، که هغه سیلز اکاونټ وي، که هغه انکم اکاونټ وي، که هغه ایکسپنسز اکاونټ وي، هر اکاونټ چې وي هغه به تاسو ورته مشخص کوئ اکاونټ ټایټل، او فقط ډیبټ او کریډټ سایت به ورته لیکئ. فرض که موږ سره اکاونټ ټایټل د کیش موږ 15000 ډیبټ لرو، اکاونټ ریسیویبل موږ 2000 ډیبټ لرو، انوینټوري موږ 8000 ډیبټ لرو، اکوپمنټ د موږ سره 10000 ډیبټ لرو. نو دا ټول موږ سره ډیبټ شول، صحیح ده. او راځو اکاونټ پایبل 6000 کریډټ لرو، بانک لون 8000 کریډټ لرو، اونر کیپټل 14000 موږ کریډټ لرو. اوس دا فرض که ما سره ټریل بیلانس شو، زه راځم اول دا ډیبټ سایت سره جمع کوم. 15000 او 2000 موږ سره کېږي 12000 او 8000 20000 کېږي 20000 او 10000 10000. نو ډیبټ سایت کې موږ تاسو سره څو شو 10000 شوې. نو کله چې دا 10000 شوې اوس راځو موږ کریډټ سایت ګورو چې آیا 10000 پوره کوي که نه پوره کوي. نو کریډټ سایت کې موږ لرو دلته 6000 لرو، یو کریډټ جمع 8000 لرو، 8000 او 6000 14000 کېږي او 14000 جمع 14000 10000 کېږي. ګوري دلته ډیبټ سایت 10000 دی او کریډټ سایت به چې جمع کړه دا هم موږ سره څو شو 10000 شو. نو بنا زموږ ټریل بیلانس درست ده. که احیانا دلته ډیبټ سایت کې تاسو سره 10000 راشي او دلته په کریډټ سایت کې 15000 راشي او یا په کریډټ سایت کې تاسو سره 25000 راشي یا لږ یا 15000 زیات یا کمی،
نو بیا دلته زمونږ او ستاسې حساب درست مخته نه دی تللی، موږ په لیجر کې حسابونو کې غلط شوي یاستو یا هم په ژورنال ریکارډ په وخت کې موږ اشتباه کړی او غلطي کړی. نو د ټریل بیلانس هدف همدا دی چې موږ او تاسې باید دغه خپل حساب باندې ورزیابي کوو چې درست روان استو که نادرست روان استو، حساب صحیح روان ده او که زمونږ حساب غلط روان ده. چې کله ټریل بیلانس کې تاسو سره ډیبټ او کریډټ سایډز دواړه ایکول نو ستاسې حساب صحیح دی، ډاډه خپل حساب مخته ویسئ او نور قدمونه واخلئ. نو خلاصه او سمري زمونږ د درس دا شو چې ټریل بیلانس lists all accounts with balances. ټول اکاونټونه د لیجر څخه اخلي او د بیلانسز سره موږ تاسو په دې کې لیست کوو په ټریل بیلانس کې. It checks that the debit equal to credits. دا موږ تاسو ته چک کوي چې ډیبټ او کریډټ سره مساوي دي او کنه دي، که مساوي وي حساب درست دی، که مساوي نه وي حساب غلط دی. Helps prepare financial statements. کله چې دغه مالی راپورونه موږ تاسو جوړو، پروفیټ ان لاس اکاونټ یا راپور جوړو، بیلانس شیټ جوړو او یا نور اکاونټونه جوړو، ګراس پروفیټ معلومو یا نیټ پروفیټ معلومو، دغه ټول اکاونټونو د جوړول لپاره موږ سره مرسته کوي. نو دا موږ سره د نن ورځې درس سبا ان شاء الله په یو بل موضوع باندې خبرې